بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه. بهسود دی د بهرآباد یو فامیل خواته راغلی چې دغلته یو کوټه ده په دغه ویلې کې دوه ګروپه دي، فکر کوم پکې هم نشته، پکې خو نشته که نه. په دغه خاوره کې دوی پشخانه وهلې ده او داسې معلومیږي چې په دې کور کې واړه ماشومان هم شته ځکه دا زنګول دلته پرته ده. وروره مشکلات دې څه شی دي؟ مشکلات هم دا دی، بس ورور پاکستان نه راغلی وو، مهاجر یو، بس دغلته شپې ورځې په دې چاردیوالۍ کې تېروو. بس دغه ځینې چې ښاره پورې موږ ځو، مطلب 1.5 روپۍ موږ نه کرایه لګېږي. بس 15 ورځې کار وي او 10 ورځې نه وي. بس بېروزګاره شو، بس حالات داسې ګډوډ دي. نو دا خو تقریبا د اختر شپه ده یا یو ورځ پاتې. د ماشومانو د اختر کالي کړي؟ نه کالي هم نه دي کړي، یو هم نه دي کړي. نه او پکې هم نشته؟ پکې هم نشته. نه دا چې د کور حساب سره کم ته دی؟ د کور حساب داسې ده، دا بوټي دي. بس د کور والا ویل همدې ته دا وایي اوبه کوئ، دا شپې ورځې به پکې تېروئ تاسو. بس دا شپې ورځې بس تېرو، د غریبۍ شپې ورځې دي. ژوند وتړل شو د یو بوټو پورې؟ د بوټو ته اوبه ورکوه دغلته؟ دغه ژوند دی. دغه د یاسر ورور د مرسته ده، د یاسر او د هغې د ملګرو. نو بس هم هغوی ته دعا کوئ چې دې کې دا د اختر دپاره دي، د چاکلیټ، کشمش، بسکیټونو غوندې دي او دغه هم خواږه، دا د چای، هغه د غوړي، لوبیا، وریجې، بوره او دغه بوجۍ وړه. د هغوی ته دعاګانې کوم. کور او ودان، خیر برکت که موږ څه د وسه وتمن کور او ودان خوشحاله اوسئ. خیر برکت. مننه. ښه مورکۍ مشکلات دی؟ هغه مشکل دي زوی زمونږ چې زه خپله کونډه شوم، د کونتانه زوی مې راته پاتې شو، د کټه پورې دا بل مې پس مرګي پیدا شو، هغه رانه ژوندی جاړه ورک شو، واړه بچی راته پاتې شو. او دغه زوی مې چې دی کار یې کوي، ټیول کې ګاز ونیو، سسابي تکلیف دی، ټول عمر دپاره دوا خوري. او دا سره جاله ده زمونږ په دغه خیمه کې پراته یو، دا لیلم ده یا دغه پټیو کې ترکاري ټوله کوي. مې کله زوی چې ښي دغلته یو کار نیم وکړي او دغه حیوانم ته یو شی را پیدا کړو، خواران کې باندې دغه کړو. دا لیلم دغه کور هم مورکۍ زه پروس کال هم دغسې د اختر شپه اوس راغلی او بچي الله دې لویه ورځ درکړي. الله دې نو ستاسې په دې یو کال کې دا دیوال غم مو نه خوړل شو؟ کوم دیوال؟ هغه خواپنۍ چې کومه ده؟ دا خو موږ زوی دیوال خو زموږ خو زی خو پردی دی، دیوال به موږ څنګه وکړو؟ هغه درګرده خپل کارونه کوي، بیا دلته پرده واچوي. دا ترپال هم ګوره زوی هلته مچولې، دلته مچول، دا اوس بادونه وشکول. ګوره ما خپله چادري زړه وشکوله، لرګي مې کېښوده چې کار یې کو، دلته م واچوله. چې بیا هغو کار نه کوو نو موږ ویل چې زه څوک نشته دی، بیا پلم دی پلم ګرځو. پلې بوټي دي، هغو د بوټو موټو خدمت کوو که نه، اوبه کوو یې ورته او ګیا مې یې نه وخو چې بیا کار کوي، بیا پردې واچو. زوی سبا اختر دی مورکۍ، څه آمادګي دې ورته نیولې چې شته نشته؟ والا بچیه چې رښتیا خبره درته وکړمه چې نه ووایه مورکۍ څه شی پخ کړی و؟ الوګانو ډوډۍ پخ کړې ده، ګاونډیانو م راته دغه په له مکتب والا چې دي ترکاري وخشي، روژه ماتې وخشي راته یې راوړي، دوی راوړي، دا ټول ګاونډیانو م راځي، روژه ماتې یې راته راوړي. یو بل کله خپله یو شی الو پوخ کړو یا سابه وکړم پټي کې پاخه کړو. خدای دې ورحمېږي مورکۍ، خدای دې خپل رحم په تاسو باندې وکړي، په موږ ټولو باندې. دغه چې د چا دي مورکۍ، هغې ته دعاوې کوئ. دې کې وریجې دي، بوره ده، د اختر دپاره سامان دی، اوړه دي، غوړي دي او لوبیا دي. مورکۍ الله دې بچیه چې موږ سره یې ښه وکړه، خدای دې ورسره ښه وکړي، ولا مباده لره، خدای هم کامیابه لره. زوی خوشحاله اوسئ. موږ غریبو سره تاسو ښه وکړو، تاسو سره دې پاک پروردګار خدای دې په تاسې ورحمېږي مورکۍ. زموږ چې آینده هم څه د وسه وه او که د اختر نه بعد به زه انشاءالله ترپال یا د یو څه غمتمان وخورم مورکۍ. خدای چې دا خیمه م زویه داسې ده چې بله ورځ م رښتیا خبرې دغلته دا ګاونډیانو م راته یو بوجۍ وړه واخېسته چې باران شو، ټول پرې راوڅکې، غونډ لامده خېشته شو راته. خیمه م زړه خیمه داسې د کار نه ده، پلاستیک م پرې واچوه، باد ویې وړه دې نه. خدای دې ورحمېږي. زه انشاءالله اختر نه بعد درته ترپال حتما غم کوم. خدای په امان. خوشحاله اوسئ. مورکۍ ښه یې؟ صحت دې ښه دی؟ خوشحاله اوسئ مورې. د کوم ځای نه راغلئ؟ زه پورته شامل وکړم. لرې ځای نه راغلئ؟ ډېر مزل دی. ښه مشکل دې څه شی دی مورې؟ مشكلة سريعة، مشكلة شيء کجاست مشکل؟ بوش اگه مشكلة مطلب غربي سيا مثلا مشكلة سيا دانو عاجزیم دانو څو زامن دي؟ هغه د یو کلی دی یو ته رانه واده کړی پرېښي یاست بیخي تنها پاتې دي؟ تنها پاتې یو برخه ورته راښکته کړي. درد چیرته کېږدو؟
شاته بیرته به هغه به ورکوسۍ دی دا راجیب کې وروره نجیب ماشي دلته یې واچوه خوشحاله اوسه مورکۍ ټولې دعا به درته کوم نه به خوشحاله رموره مورکۍ خدای په امان نه راځي خدای خوشحاله را سلامت اوسه مننه کاکا ښه السلام علیکم په خیر څنګه ښه استاد مورکۍ ښه سلامت خوشحاله اوسه ښه دا هم درېیمه برخه د هغه فامیل دی چې د کاکا په ښاروالۍ کې کار کوه او اوس بېکاره شوی دی دغه یم کور و دغه یم ژوند او زه ورغلی وم مخکې رکشه زړه ورکه ولاړه ده کاکا دا ستاسې برخه د اختر له خاطره صحیح دی دغه د امین که د چا چې دی هغې ته دعا کوه هغه د غوړي دغه د وریجې بوره لوبیا د اختر مواد او چای او دغه د وړه صحیح دی خوشحاله اوسه ښه وخت خدای په امان مشکل دی دغه کور چې دی ډېر غریب کور دی او دلته په خیمه کې اوسېدل او بیا دغه خلکو دلته ورته ځای ورکړی بلوکو چاردیوالي ده دې کې خیمه وهلې ده یعنې منځ کې دې خیمه ده او زمونږ کلیوال دي دا خلک نو یعنې په دغه ټوله روژه کې دوی د اوبو سره او د چي سره او دغسې د روژه ماتې کړې دي خلکو واقعا ډېر غریب خلک دي چار څوکو سره کومک کوي خدای دې اجر ورکړي ورته چې د دې هلکانو پلار ژوندی ده او مریض ده او اوس په همدې نیمه شپه باندې ملاندې کار زړه تکلیف لري په دې کې هم کته شوی دی چې مزدوري زړه وکړي تکلیف لري دی اوس هم کور کې نشته موږ چې ورته زنګ ووهه لاندې ده چېرته که کار ورته پیدا شي یا چې کار پیدا کړی هلته کار کې محنت کشه سړی ده خو سخت یې راوستی دغه یو برخه ورته راښکته کوي ښه وراره دغه یوه برخه مواد د اختر دپاره دي او د کور دپاره دي دا ستاسې څه دی دا به کور ته ویسي ته وراره ولې ژاړې مخه مو ورته وینځلی که خوله شوی نه خوله شوی وي خو برق پکې شی نشته ولا شته ډېر کمزوری دی برق ما سولري دی نه سولري نه دی بلکې هغه هم زه لرم برق کمزوری شوي دي د دې پلار په څه شی وفات شوی د پلار په وردګو کې اردو کې و د تمای پوستې سقوط کړی و سعدآباد ولسوالۍ څونه وخت کېږي تقریبا د اقرب 14 او 15 تاریخ نو شپږم میاشت تقریبا زیاتې کېږي لا شپږم میاشت او د مشر زوی همدا دی نه مشر زوی یو بل دی هغه دغه د مشره خور ده هغه خور چې دا واده شوې ده د واړه مطلب صغیران دا دوه بچیان دي یو برخه ورته راښکته کوي اختر ته د کالي کړي خبره مې چې اختر دی که بیخي نه دی خبر نوره پوښتنه ده نه کې شابه ښځه نیکه عذابم د خوبه در ویښتلی نه مونږ ناوخته رالو خیر دا د دوی دپاره صحیح دی غوړي راغستل شوي غوړي هم راواخلئ موږ به بیا هم راځو انشاءالله وسه کوو هر کله چې وسه کېدله راځو کاکا څه شی دی دا خبرې نشي کولی چې ښه پوهېږي خبرې نشي کولی هغه ښه هوښیار دی پلار پوستکی مرض یې دی دلته پلار یې غریب دی اوس که دا ښکاري ته پوستکی مرض یې دی ښه پلار یې دیاړي کوي پلار یې دیاري کوي د دې څو وروڼه خویندې دي د ده وروڼه خویندې د ده سره 5 وروڼه یوه خور ده فوکس په دغه ځای باندې خربوی دی او یوه خور ده دا نور وروڼه خویندې هم دغسې دي نور صحیح دي نه نور صحیح دي زه یې بس دغه مشر ورور یې که نه بس دغه مواد ورته ویسئ خو البته کور ته د موټر لاره نه وه دغه ځای کې موږ ورته ځای په مخه مخه پلار د پولیسو چېرته پولیسو د بالر څونه وخت د شهادت کېږي
پنځه که شپږ کاله کېږي. 5-6 کاله کېږي. او مشران وروڼه لرې؟ نه یو ورور به مانه لږ مشر دی بس. یو کال به درنه مشر وي؟ او هغه څه کار کوي؟ ته یې ورور یې؟ نه ورور نه دی. هغه څه کار کوي؟ اوس خو د مټیانو کار شروع کړی دی. مټیانو کار شروع کړی دی. ښه دلته یو برخه راښکته کړي. دا هم د یاسر او د هغې د ملګرو مرسته وه له مسکو نه. نو د اختر شپه ده. موږ هم وغوښتل چې د هغې هېوادوالو دپاره په همدې اختر کې راورسوو چې د اختر لږ تپې شي. واره خدای په امان.